السلام علیکم ستړي مشي وخت مو بخیر. تاسو ته لزیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې دریمه چې د 2025 زیږدیز کال د سپټمبر له 25 سره برابره ده. عزیر صافی مو تاسو ته لزیر نیوز څلېرویشت څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه 10 سلنه لوړه شوې او د تعرفې د هیئت قانون په رسمي جریده کې خپور شو. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه 10 سلنه لوړه شوې. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د 1404 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هیواد سوداګریزه راکړه ورکړه له 6 میلیارډ او 983 میلیون ډالر اوښتې ده چې د تیر کال د ورته مودې پرتله 10 سلنه زیاتوالی ښیي. د وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال په همدې موده کې د افغانستان صادراتو ارزښت 948 میلیون ډالرو ته رسېدلی چې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 9 سلنه وده ښیي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایند اخندزاده عبدالسلام جواد وایي اصلي صادراتي توکي ممیز، انځر، مالوچ، زردالو، زعفران، پسته، انګور، نوشابې او نور کرنیز محصولات دي چې چین، هند، پاکستان، متحده عربي امارات، قزاقستان، ترکمنستان او عراق ته صادریږي. د کرنې او مالدارۍ خونه ټینګار کوي چې افغان کرنیز توکي باید د نړیوالو معیارونو سره سم تولید او بسته‌بندي شي څو د نړیوالو بازارونو دروازې ورته پرانیستل شي. د یادې خونې د عامل پلاوي رئیس وسیم صافی وایي افغان کرنیز توکي اورګانیک یا نیمه اورګانیک دي چې نړۍ ورته اړتیا لري، خو زموږ ستونزه د معیارونو نشتوالی دی. باید هڅه وشي چې دا توکي د نړیوالو اړتیاو مطابق برابر شي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې مهم ارزښت دی. د تعرفې د هیئت قانون په رسمي جریده کې خپور شو. د عدلیې وزارت اعلان کړی چې د تعرفې د هیئت قانون د اسلامي امارت د رهبر له توشیح وروسته په رسمي جریده کې خپور شوی دی. یاد قانون یوه سریزه 3 څپرکي 2 فصلونه او 21 مادې لري. د قانون د تطبیق مسؤلیت د اسلامي امارت د مالیې وزارت ته سپارل شوی دی. د قانون له مخې د تعرفې هیئت به د مالیې وزیر په مشرۍ جوړیږي او غړي به یې د کرنې، قانونو، اقتصاد او عامې روغتیا وزیران، د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال، د نورم او ستندرد ادارې استازی، د استخباراتو ریاست استازی، د خصوصي سکتور استازیتوب په توګه به د سوداګرۍ او پانګونې، صنعت، قانونو، کرنې او مالدارۍ د خونو رئیسان وي. دغه قانون به د تعرفې د ټاکلو، تنظیم او تصویب په برخه کې حقوقي چوکاټ برابروي. په غزني ولایت کې د 158 میلیونه افغانیو په بدل کې 98 پراختیایي پروژې بشپړې شوې. د غزني د کلي او پراختیا بیارغونې ریاست وایي چې د اب بند ولسوالۍ په 88 کلیو کې د 158 میلیونه افغانیو په لګښت 98 پراختیایي پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د ریاست مشر مولوي محمد قاسم امینی وایي چې یا د پروژو کې د کاریزونو پاکول، سړکونه، کانالونه، استنادي دیوالونه، ویالې، پلونه، پلچکونه او د پاکو اوبو رسولو شبکې کې شامل دي چې د یونپس په مالی ملاتړ د 6 میاشتو په موده کې پلي شوي دي. نوموړی زیاتوي چې زرګونو خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. د یونپس ولایتي مسؤل نبی الله صافی وایي چې دا اداره هڅه کوي له خدمتونو بې برخې سیمو ته لومړیتوب ورکړي. ځایي مشران وایي چې دغه پروژو د خلکو ستونزې راکمې کړي او غوښتنه یې وکړه چې نورې پروژې دې هم پلي شي. اوړمه ورځ هم د غزني په جغتو ولسوالۍ کې د ورته موسسې له لوري د 18 میلیونه افغانیو په لګښت 119 پروژې بشپړې شوې وي. او د پای خبر هم دا چې په کونړ کې د کور چت نړېدو پیښه کې 2 ماشومان مړه او 4 تنه نور ټپیان شول. د کونړ ولایت په منورې ولسوالۍ کې د ورښت او سخت توپان له امله د یو کور چت نړېدلی چې له امله یې 2 ماشومان ژوند له لاسه ورکړی او 4 تنه نور د یوې مېرمنې په ګډون ټپیان شوي دي. د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر ضیاء الرحمن سپینغر ویلي چې پیښه نن سهار رامنځته شوې ده. سپینغر زیاته کړې چې د پیښې ټول ټپیان روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي حالات یې تر څارنې لاندې دی. کورني خبرونه هم دومره و. د بهرني او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24. تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.